سلامونه جوړ په خیر هیله درشه به یاست. د دین محمد صاحب دا ویډیو نن سبا پر فیسبوک باندې ډیره زیاته روانه ده. تاسو دا ویډیو وګورئ. زه په اخره کې لنډې خبرې کوم. چې چا څه ښه در سره کړي، یوه ګوله ډوډۍ یې در کړې جنت یې در سره بیایه، کالي یې در کړي جنت یې در سره بیایه، خدمت یې کړی در جنت یې در سره بیایه. خلک به په ځان پورې حیران وي، دی به شا وي شا ګرځي به د الله د طرف نه، د الله وزیر ده، د الله نماینده ده، د الله دوست ده، د الله افسر ده. هغه به ګرځي په خلکو کې، خلک به د ځان سره بیایي جنت ته. دا اولاد ته دا قیمت دغه دین ور وبخي. خدای پاک دغه دین موږ ته رحمت پیدا کړی، رسول الله رحمت ته، دا د هغه د سترګو برکت ده. هغه خاورې چې د ده د بدن سره نښتې دي، تر عرش نه بهترې دي، تر مکې نه بهتره دي، تر هر څه نه بهتره دي. یو سعادت به درته وښیم، را په یاد شو، چا ته اجازه د راتګ نشته. دا یو ټوکری ده ما ته راغلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارک باندې لګېدلی، چې هغه خادم خاص هلته دننه د پاچا په اذن ورغلی، د صفایي دپاره خپل پټکی یې پوهیلی، او بیا یې ټوټې تحفې اقاربو ته دنیا ته رالېږلي دي. څو شپې مخکې را رسېدلی، هغه ما ته تلیفون کې ویلي څو شپې د ما سره کېږي. الله څو شپې کېږي، څوارلس سوه. کښېنئ، جذبې مه پنځلس سوه کاله کېږي، څوارلس سوه، اووه ویشت کاله. کښېنئ په ځای باندې، ازدحام جوړېږي. کښېنئ، اجازه نشته، بس. نن یې داسې خوشبويي ده، چېرې دنیا کې تاسې وګورئ، دا هغه عزتمن ذات خدای رالیږلی. ویډیو مو کتله. په پیل کې دی دا کوي چې د قدمونو خاوره هغه تر عرش و تر مکه هم بهتره ده و معظمه ده مکرمه ده و نور داسې خبرې. پر دې باندې هم کتابونه خبرې کولی سو، خو دا موضوع په بل وخت راپورته کړو. خو اوس پر دغه موضوع غږېږو چې رښتیا هم دغه ټوکر چې دی ادعا کړې ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر قبر باندې مشول سوی که یا دا چې د هغه پر قبر باندې کوم ټوکر پروت وي، کوم څه ومشول سي، هغه بیا دی راوړي په ځان پسې موږ دا بله موضوع ده. پر دې هم نه غږېږم چې څوک په ځان پسې دا ټوکران مکران د تبرک په خاطر موږ، دا بله موضوع ده. پر دې هم نه غږېږم، یوازې پر دې غږېږم چې دا ټوکر رښتیا هم د هغه ځای دی که یا. راځئ تاسو دغه تصویر ته وګورئ. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر قبر باندې دا دیوال راګرځول سوی دی. د دې دیوال ځینې برخې 6 متره، ځینې برخې 7 متره دي. دا داسې دیوال دی چې ان یو کوچنی سوری هم نه لري، کلکین دروازه خو شی نسته، سوری لا نه لري. دا دوم عکس ته وګورئ. دا دیوال بیا پر همغه لومړني دیوال باندې راګرځول سوی دیوال دی. دا دیوال هم داسې دی چې ځینې برخې 6 ځینې برخې 7 متره لوړ دی. دا دیوال هغه دیوال څه وروسته په دې دیوال کې هم یو کوچنی سوری نسته، یعنی دروازه کلکین دا شان خو بیخي نه لري، یعنی کوچنی سوری لا نه لري. تر دې دیوال وروسته دا عکس، دا بیا وروسته پر دا دویم دیوال باندې پنجره راګرځول سوې ده چې دا پنجره قلف ته څوک اخواته نسي ورتللی، یعنی د دې پنجرې څه اخواته یو دیوال دی، له هغه څخه بل دیوال دی، له هغه څه وروسته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک دی. دا دیوالونه سلګونه کاله مخکې ول سوي دي، ډېر وختونه مخکې ویل سوي دي. هغه تاریخ پوهان سته، هغوی ته دا وخت ور معلومیږي، او هغه کوم پاچا چې ولیدې عبدالعزیز یا د هغه څخه خوا د دې خواته هغه بله موضوع ده. خو دا کوم ټوکر چې دوی راوړی دی دا د هغه ځای نه دی. دا چې څوک یې په ځان پسې موږ د تبرک په خاطر دا بل باس دی، بله موضوع ده. نو دا کسان څه کول غواړي؟ په دې رقم غواړي چې د ولس زړونه راکش کړي، نه ولس احساساتي کړي، د هغوی له احساسات څخه ګټه واخلي او نور خپل ملي و چرچې ور باندې تازه کړي، نور هغوی د ځان په ګټه استعمال کړي، نور د هغوی د جیبونو خولې خلاصې کړي د ځان په خاطر، نور د هغوی د پسونو، د تورو غویانو، د تورو چرګانو
لار سیده د خپل کور پر خوا باندې برابره کړي. نور داسې شیان یعنې غواړي چې له هغوی له احساساتو څخه ګټه واخلي چې موږ ستاسې لپاره کار کوو، بس که موږ تاسې ونه بخښل نعوذ بالله الله مو نه بخښي، موږ ستاسې لپاره زحمت باسو، ستاسې شفاعت په موږ کوو، موږ به داسې کوو هسې کوو. په دې خاطر دا یوه موضوع. دویمه موضوع غواړي چې پر دغسې ټکرانو باندې سوداګري وکړي. برابر نو په کور کې پوره تانو ته پروت وي، دونه لږ لږ به ورڅخه چې کوي. برابر نو نور کسان په دربار کې ناست دي، وایي دا خو نو شکرانه لري، شکرانه خو نه ورکوي، بېغه خو نو پښتون په قرآن سر نه خلاصوي او پر قرآن سر ورکوي، پر دې شیانو سر ورکوي خو سر نه په خلاصوي. برابر نو بیا تر قیامت پورې پر دا ټکرانو باندې کاروبار شروع وي. نو هیله مو ده له دغسې حالت څخه ځان وساتئ، یوازې قرآن ته مراجعه وکړئ، قرآن ولولئ، قرآن زده کړئ چې په قرآن کې څه شي درته راغلي دي، څه شي راته ویل سوي دي، الله تعالی موږ په څه شي امر کړي یو. دغه کوم شیان چې دا خلک یې زموږ په وړاندې کوي، آیا دا په قرآن کې سته؟ او که قرآن دغه ته شرک ویلی دی، په ده خو ځان پوهې په لیاز د خدای. ډېره مننه.